الرحمن الرحیم. د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د شرق راډیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنې. قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، څنګه چې موږ او تاسې پوهېږو، شکر الحمدلله مسلمانان یاستو چې دغه میاشت د روژې مبارکه میاشت ده. دغه میاشت د رحمتونو او د برکتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې زموږ ګڼ شمېر شتمن هیوادوال خپل خیرات او زکات وباسي. د هغو شتمنو هیوادوالو د جملې څخه زموږ یو ورور چې موږ سره د نغدي پیسو مرسته کړې وه چې تاسې دغه پیسې واخلې او هغه بېوزلو هیوادوالو ته، هغه غریبو او فقیرو هیوادوالو ته چې په دغه روژه کې د ماښام حیران وي، د روژه ماتې لپاره حیران وي چې هغوی به روژه په څه ماتوي، هغوی به پیشلمۍ په څه کوي. تاسې د هغو بېوزلو هیوادوالو لپاره هغه شیان واخلئ چې یو کورنۍ ورته په دغه روژې کې اړتیا لري. قدرمنو لیدونکو، تاسې ګورئ چې موږ د دغه اټۍ څخه د هغو 40 کورنیو لپاره هغه خوراکي توکي واخیستې چې څه یې دلته پراته دي. اوړه پکې شته دی، غوړي پکې شته دی، همدارنګه روح افزا او بوره. دا هغه خوراکي توکي دي چې په دغه روژه کې زمونږ هغه کورنۍ چې غریبې او فقیرې دي دغه شیانو ته ډېر سخت اړتیا لري. الله تعالی دې دغه ورور سره ښه وکړي او الله تعالی دې دغه ورور دغه خیرات او زکات په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، سبا ته به انشاءالله که ژوند و او د الله په فضل و کرم سره د شرق راډیو تلویزیون په انګړ کې 40 کورنیو ته به موږ د خوراکي توکي ورکوو چې هلته به زموږ غریبې او فقیرې خویندې او ورونه به راځي، هغوی ته به دغه مرستې سپارو. د دغه ورور امانت و موږ سره چې هیلې خیره بنسټ ته یې سپارلی و، په موږ یې اعتماد کړی و. غواړو چې د دغه ورور اعتماد په خپل ځای وساتو. دغه خوراکي توکي سبا به انشاءالله 9 بجې خپلو بېوزلو هیوادوالو ته سپارو. زموږ ملتیا وکړئ. سبا دا خپرونه لیدل مه هېروئ.
سيد الخلق جندك الأنبياء، علمك العلم ما لعلمك حد، حلمك الحلم طبعك الإرضاء، أحمد الفعل أو محمد اسم تتسامى باسمك الأسماء، جئت والناس في ضلال وجهل، رحمة أنت أرسلتك السماء. ألف أنت للهداة وباء، سيد الخلق جندك الأنبياء، علمك العلم ما لعلمك حد، حلمك الحلم طبعك الإغضاء. كانت تقرأ بداية الهدي فينا، ثم فاضت بنورك الأنحاء، خصك الله بالكتاب المزكى، تقتديه الشريعة السمحاء، هو دين السلام سمح كريم، العفو والسخاء والعطاء، هو دين السلام سمح كريم، نهجه العفو والسخاء والعطاء، يحفظ المال والدماء ويحيي من جميع الشرور فيه النجاء، من به يقتدي له البشر دوما، طاب منه الجنى وطاب الجناء. سيد الخلق جندك الأنبياء، علمك العلم ما لعلمك حد، حلمك الحلم طبعك الإغضاء. لك يا سيدي من الفضل ما لا تحتويه الأرجاء والأنحاء، ما يضر البدر المنير المزكى، أنت هب العواصف الهوجاء، هو في قبة السماء وهذه ما لها إيذاء، هو في قبة السماء وهذه حدها الأرض ما لها إيذاء. لك منا يا سيد الخلق حب دائم ما له في القلوب انتهاء، وعليك الصلاة حقا وصدقا، من ضياها الضياء والإضاء. ألف أنت للهداة وباء، سيد الخلق جندك الأنبياء، علمك العلم ما لعلمك حد،
طبعك الإغضاء أحمد الفعلي أو محمد اسم تتسامى جئت والناس في ضلال وجهل أنت أرسلتك السماء رحمة بسم الله الرحمن الرحیم. د تلپاتې څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د شرق راډیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومني. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې نن د شرق راډیو تلویزیون په انګړ کې 500 هغو کورنیو ته هغه غریبو او فقیرو کورنیو ته چې یو ورور ماته د زکات پیسې سپارلي وو چې په هغه پیسو باندې موږ دغه اړمن کورنیو ته خوراکي توکي واخیستلې چې نن خوشبختانه دغه زمونږ خویندې او وروڼه دلته راغلي دي د شرق راډیو تلویزیون په انګړ کې چې دوی ته به دغه مرستې سپارو. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه میاشت د روژې مبارکه میاشت ده، دغه میاشت د رحمتونو او برکتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې زمونږ ګڼ شمېر هیوادوال د خپلو شتمنیو هغه خیرات او زکات وباسي. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو په دغه میاشت کې جنت واړه دروازې خلاصې وي. په دغه میاشت کې قرآن پاک پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی. دغه میاشت څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د رحمتونو او برکتونو میاشت ده، د خیرات، زکات او د صدقاتو میاشت ده. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دلته زمونږ هغه خویندې او هغه ورونه چې راغلي دي دوی سره به خبرې کوو چې دغه ورور هیلې خیره بنسټ سره دغه د نغدي پیسو مرسته وکړه چې په هغه پیسو باندې موږ دغه خپلو خویندو ورونو ته هغه غریبو او فقیرو هیوادوالو ته خوراکي توکي واخیستلې د دوی نظر اخلو چې دوی د دغه کار څخه راضي دي او دغه زمونږ کار دوی څنګه ستایي. دغه خویندو ورونو سره خبرې کوو په دې هیله چې خپرونه تر پایه پورې وګوري او د خپرونې تر پایه پورې موږ سره پاتې شي. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو څنګه چې ما تاسې یادونه وکړه چې دلته زمونږ ګڼ شمېر هغه خویندې ورونه راغلي دي چې دلته تاسې ګوري یو خوراکی په دغه ګرمۍ کې ناسته ده. دغه خوراکی مو ځکه دلته کېنوه چې زمونږ مخه صرف او صرف دا دی چې تاسې ته موږ هغه شفافیت وښیو چې تاسې د هیلې خیره بنسټ سره چې کوم مرستې کوئ هغه مرستې موږ په شفاف ډول خپلو هغو بېوزلو هیوادوالو ته سپارو. تاسې ګورئ چې دغه خوراکی ناسته ده، تر څنګ یې هغه واړه واړه ګلالي ګلالي کوچني کوچني ماشومان هم ناستې دي. غواړم چې دغه خوراکی سره خبرې وکړم چې دی څه ویل غواړي، د دغه ورور نه څومره مننه کوي، د هیلې خیره بنسټ نه څومره مننه کوي، د دغه خوراکی نظر اخلو. ستړی مه شي خورجه، په دری کې خبرې کولی شي او که په پښتو کې چې ښه فارسی که احساس خوب کنی که بر تو مشکل نباشه همشیره. خب از کجا آمدین همشیره؟ از نسخرود. خود از کدام ساحل؟ از قلعه‌نو. همشیره عزیز به ما ای را بگوین شما که سرپرست خانواده دارین ندارین؟ نه بابا شی مامایی بزدی 30 سال میشه که جی افتادیم به خدا باید نقرد شهران استی شام که نان آم خوردیم اما ایجا آمدیم که یکی و گیته دیگه مارا میری خلا اشی نداریم به خدا گشه ده نقرد ریزه مستکه ما گوش نستی نالم بگیران است که ما گوش نشده میران است که ما چیشه کنم برشان
بی خو نمیشه. باید که ما دیگه کمک شود چرا که روزه ما بلکی جز بگیریم. خدای پاکتان خوب شو که از ما را آواز ما را مشنوی و که ما کمک کدی. خدای پاک جان جور بدتانه، خیر برکت بدتانه. زنده باشین همشیری عزیز. ایرا با ما هم بگوین شما که وقتی میبینین در دیگرها خانوادهایی که کسای پولدار هستین، وس دارین، در وسشان هر گناه کمک می شود که امرای شما کنه، مگرم اون مردم امرای شما کمک نمی کنه. در خانه های خودشان هر رقم ترکاری باب می باشه. وقتی که روزه را افطار می کنین در دسترخوانشان هر نوع ترکاری باب می باشه، قدخهای می باشه، هر چیز می باشه، نوشابه می باشه. شما که شام افطاری می کنین آیا این تو چیزی داشته می باشین یعنی همشیری؟ به خدا باور داری که ما که او نان خوردیم که او نان خوردیم و همه نقلته نانا بود که دیش ولا گسیرم کده باشیم. هیچ شیر نداریم. ایت میایه چی میایه. به خدا یک جوره کالا ریزه من نداره که ما بپوشم. اینی دختر من آجوره دی 6 رو میشه، دی 7 رو میشه. 1 روپی خدا نیست که ما بگیرم یا دوایش کنم. تو میگیرش لازم میگیرش ناجوره. به خدا تو هستم دیگه حیران هستم که ما چی کنم. زنده باشین همشیری عزیز. میخواهیم که ایرا با ما هم بگوین همشیره. همی امروز همی بیادر امرای شما همی 50 خانواده را امرایش کمک کرده. خوراکی چیزایی که شما میبینین که آرد، روغن، بوره، روح افزا. یک خانواده که در دمین روزه بر آن چیزای ضرورت داره کمک کرده. در ضمنش از این بغیر ما با خانواده دیگه رفتیم که می بیادر کمک کرده بود. امرای زوا شام افطاریش ما ریکارد کردیم، برنامه امرای زوا کردیم. دیگر از وطنوال خود صدایش گرفتیم که چی گفتنی داری بر همین بیادر همین ساعت شما را شرق رادیو تلویزیون میبینه. میگم خدای پاک جان جور بده شو. خدای پاک یه دنیا بکاری بیایه. ما خود ما نیستن به خدا نان خشک خورده. ما خود ما نان خشک دادن، نان خشک ما خورده. من نه یک پارت نداشتیم. ما از دارم که دگام که ما کمک شوه. بی نمیشه پیسی نفتم که ما کمک. چرا که ما سرپرست ندارم. نه تو بچی جوان دارم، نه تو چی دارم. بابی مسابندی داره. بیادره ما یک کرته به خدا کجا برم. وا میگین که بره از خانه ما برو. ما خود ما بر خدا نداریم. یار بیادر خیلی مجبور هستم. از مجبوری می گپا میزنم. هایی چه کسای کنم میریزه من میطلبه. به خدا با گیران بودی نانم گیران داشتین. ما گوش نشدم میگه. گفتم باش ما خانه برم بر چیشه تیار خواه کنم ولا که کپارت باشه. به خدا که قلت نان ما داشته باشیم یا ترکاری داشته باشیم. 3 روزه شفتل ما جوش دادم ما خوردم. شفتل پالک ما جوش دادم ما دادیگ انداختم خوردم. تیکر بیا خانه مدرسه که ما چه رقم مجبور هستم. با خود تنها گفتی که یه اسکولی کرده مجبوره. زنده باشین همشیری عزیز. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو ما اکثر یادونه کړې چې دغه خويندې پرېږدي، هغه زمونږ مورکې پرېږدي، هغه د کورنۍ د دوی نور غړي پرېږدي. دغسې واړه دغسې کوچني ګلالي ماشومانو باندې تاسې رحم وکړئ. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د هیلې خیره بنسټګره شاله شایق او همچنان د شایق نټورک مشرتابه انجینر صاحب شایق او دغه خپرونې مسؤل زه توریالی ساحل تاسې سره ژمنه کوو چې تاسې هیلې خیره بنسټ ته هغه کومې مرستې رالیږي موږ په شفاف ډول دغسې خپلو خویندو ورونو ته او هغه بېوزلو غریبو کورنیو ته سپارو. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د یادونې وړې بولمه چې که تاسې غواړئ د دغسې بېوزلو هیوادوالو سره مرستې وکړئ نو د هیلې خیره ټولنې په وایبر شمیرو باندې موږ سره اړیکې ونیسئ. زموږ د هیلې خیره ټولنې د وایبر شمیرې دي چې دمګړی ستاسې د تلویزیونونو په پرده باندې هم تاسې ته ښکاري 0039 200 600 501 زموږ بله شمیره دی 0039 88 545. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د دغه خوراکي خبرې تاسې واورېدې. دلته زموږ هغه نور ګڼ شمېر هغه خویندې هغه ورونه چې راغلي دي د دوی سره به هم خبرې کوو. زموږ ملتیا وکړئ او خپرونه تر پایه پورې وګورئ.